بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د لوی افغانستان د غورځنګ ګام د اړخه د لر او بر ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده د ډیورنډ لاین قانوني حالت اخرنۍ برخه. ګرانو وطنوالو، زما نننۍ ویډیو د تیرې شوي ویډیو تسلسل دی. په 1 د اکتوبر کال 1901 کې امیر عبدالرحمن خان مړ کیږي او د هغه زوی امیر حبیب الله خان باچا کیږي. نو انګریزانو په امیر حبیب الله خان وظیفه هم بند کړه او د وسلې کومکونه په هم بند کړل. نو امیر حبیب الله خان ترنه پوښتنه وکړه چې دا ولې؟ نو انګریزانو ورته وویل چې د ډیورنډ لاین تړون خو موږ د امیر عبدالرحمن خان سره یو شخصي تړون کړی وو، هغه موږ د افغانستان د دولت سره نه و کړی. نو په دې وجه هغه کومکونه موږ ستاسو سره نشو کولی چې کوم به موږ ستا د پلار امیر عبدالرحمن خان سره کول. مطلب دا دی چې دلته د ډیورنډ لاین تړون د منځ نه لاړو. نو په کار خدا وه چې امیر حبیب الله خان اعلان کړی وي چې د ډیورنډ تړون ختم دی، نو د افغانستان سرحد ډیورنډ لاین نه دی بلکې اباسین دی. خو د بده مرغه امیر حبیب الله خان د خپل پلار په شان د چوکۍ یو ډیر اوږی انسان و. نو په ځای د دې چې هغه د ډیورنډ لاین د تړون د ختمېدو اعلان کړی وي چې ډیورنډ لاین ختم دی، خو د بده مرغه امیر حبیب الله خان به انګریزانو ته منتونه او زارۍ کولې چې د هغه سره د ډیورنډ لاین تړون تجدید کړي. خو دا هغه وخت و چې برطانوي استعمار له د هندوستان پرېښودو پرېکړه نه وکړي. نو هغوی د خپلو اقتصادي ګټو لپاره د افغانستان درې درې کورم، خیبر او بولان ته اړتیا لرله او په دغه سیمه کې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره د افغانستان بهرنۍ پالیسۍ ته هم اړتیا لرله چې هغه لا د مخه د انګریزانو په لاس کې وه. نو په 21 د مارچ کال 1915 کې د انګریزانو د وفد مشر لویس ډین په کابل کې د کال 1893 د ډیورنډ تړون په شخصي توګه نوی کړو چې دا بیا د افغانستان د دولت سره تړون نه و. خو دلته چې د ډیورنډ کومه کرښه په کاغذ راښکوده شوې ده، نو هغه د کال 1893 د کرښې سره توپیر لري او هغه دواړه نقشې زما سره شته. نو په داسې تړونونو کې چې د یوې معمولي نقطې فرق هم وي، نو دا ډول تړونونه د نړیوال قانون له مخې جعلي او باطل ګڼل کیږي. د افغانستان او د برطانوي هند په منځ کې درېیمه جګړه په کال 1919 کې د اوربند وروسته په 3 د جون کال 1919 کې پای ته ورسېده. په راولپنډۍ کې د افغانستان د ماموریت مشر د کورنو چارو د کمیسار علي احمد خان او په راولپنډۍ کې د برطانیا د ماموریت مشر د برطانوي هند د خارجه چارو سکرټر سر اے ایچ ګران په منځ کې خبرې پیل شوې. دا د امن تړون په 8 د اګست کال 1919 کې په راولپنډۍ کې لاسلیک شو. خو د دې تړون وروسته علي احمد خان سر اے ایچ ګران ته یو لیک واستاوه چې په دې تړون کې څه خبرې ګونګې دي. نو سر اے ایچ ګران علي احمد خان ته د هغې په جواب کې د هغه د شکونو په اړه خبرې لیکلې دي. خو د دې لیک په آخر کې په ښکاره ډول لیکل شوي دي چې د دې جنګ نه وروسته ټول مخکني تړونونه لغوه شوي دي. خو په دې لیک کې دا نه دي لیکل شوي چې ګنې د ډیورنډ د تړون نه پرته نور ټول تړونونه لغوه شوي دي، بلکې ټول تړونونه یاد کړي دي چې ټول تړونونه ړنګ شول. په 22 د مارچ کال 1921 کې په کابل کې د 11 میاشتو د بحث نه وروسته یو بل تړون د هند د بهرنیو چارو د وزیر هنري آر سی ډوبس او د افغان پلاوي مشر محمود طرزي لخوا لاسلیک شو چې دا د 3 کالو لپاره یو لنډمهاله موقتي تړون و. د دې تړون د 14مې ماده پر اساس هر یو فریق د دې تړون نه څه وخت هم وتلی شي او یو فریق ته به د بل فریق نه د پوښتنې ضرورت هم نه وي. خو چې هر کله یو فریق د دې تړون نه وتل غواړي، نو مخالف فریق ته عریضه ورکړي او 12 میاشتې پس به هغه په اتوماتیک ډول د دې تړون نه وځي. نو کله چې دا تړون ختم شي، نو افغانستان به بیا د 8 د اګست کال 1919 تړون ته واپس لاړ شي او هغه تړون د ډیورنډ لاین تړون لغوه کړی دی. په کال 1915 کې د جون په میاشت کې په لندن کې بیرسټر لارډ برکنهډ هم په یوه لیکنه کې لیکلي وو چې ولې یو فریق هم د دې تړون نه نه وځي، ځکه چې دا تړون خو د 3 کالو لپاره یو موقتي تړون و. خو د بده مرغه امیر امان الله خان د دې تړون نه د وتلو هډو لا څه کوشش نه کړی، ځکه چې هغه خو لا د مخه په کال 1919 کې د کوزر پښتونخوا
د ځمکې او پښتنو سره نازواني کړې وه او د نیم افغانستان استقلال یې اغشتی و او انګریزان خو ځکه د دې تړون نه نه وتل چې دا د هغوی په ګټه تمامېدو. په داسې حال کې چې کال 1940 په سر راغی او د قبر په غاړه ولاړ د برطانوي استعمار د خېټې نه د هغوی ناجایزه او حرموني اولاد پاکستان راووت او پاکستان د افغانستان د قبایلو او د ډیورنډ لاین اړوند د برطانوي استعمار هماغه پالیسۍ له دوام ورکړو. خو د پاکستان د جوړېدو پورې نه برطانوي استعمار او نه نور د نړۍ هوادونو ډیورنډ لاین ته بینالمللي سرحد ویلی و. خو پاکستان د ډیورنډ د پنجابي د مخ پشان د تورې کرښې ته بینالمللي سرحد ویل شروع کړل. د ویانا د کنونشن د شپږمې مادې له مخې د بینالمللي قانون د لاندې د دوه هغو هیوادونو په منځ کې بینالمللي تړون کېدلی شي چې هغه دواړه هیوادونه خپلواکه وي. نو موټمنډورن خو د یو خپلواک هیواد د استازي په توګه د ډیورنډ په تړون لاسلیک کولی شو. خو امیر عبدالرحمن خان خو د یو خپلواک هیواد استازیتوب نه کوو. هغه خو د انګریزانو وظیفه خوار و او د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم د برطانوي هند په لاس کې وه. نو په قانوني توګه امیر عبدالرحمن خان حق نه درلود چې له کوم هیواد سره داسې تړونونه لاسلیک کړي. د ویانا کنونشن په یو 50مه ماده کې لیکل شوي دي چې که د جبر په وجه په یو دولت او یا د دولت پر استازي باندې کوم څه تړون ور وتپل شي نو هغه تړون بالکل باطل دی او هیڅ راز حقوقي اغیزمنتوب نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د کال 1929 په لومړنۍ غونډه کې ټول هغه قراردادونه او تړونونه چې د برطانوي استعمار په وخت کې په کمزورو هیوادونو باندې ورتپل شوي باطل او لغوه اعلان کړل چې د ډیورنډ جبري قرارداد پکې هم شامل وو. په نړیواله کچه د دولتونو د ځایناستي په اړه مسلې د ویانا کنونشن on succession of states in respect of treaties VCSSRT لخوا حل کیږي. نو د پاکستان د جوړېدو نه وروسته پاکستان د ویانا د کنونشن VCSSRT د 11مې مادې پر اساس وای چې پاکستان د برطانوي استعمار قانوني وارث دی او د برطانوي استعمار ټول تړونونه په شمول د ډیورنډ لاین د تړون پاکستان ته په وراثت کې پاتې شوي دي او پاکستان وایي چې دا زموږ قانوني حق دی ځکه چې دا تړونونه د دوه خپلواکو دولتونو د برطانوي هند او افغانستان په منځ کې دوه اړخیز منل شوی تړون دی. خو د عدالت نړیواله محکمه یوټي پاسیډکس جورس خپل اصول لري چې په هغې کې لیکل شوي دي چې دوه اړخیز تړونونه چې د استعماري قدرتونو سره یا د استعماري قدرتونو ترمنځ د نړیوالو سرحدونو تعریف کوي د خپلواک دولت ځایناستي ته سپارل کیږي. خو تاسو ته ما په تېره شوي ویډیو کې په بشپړ توګه دا خبر ثابته کړې ده چې پاکستان د برطانوي هند ځایناستي هیواد نه بلکې یو نوی هیواد دی. نو دا قانون په پاکستان نه پلی کیږي. اوس به راشو د ډیورنډ د کرښې اړوند د افغانستان او پاکستان د وضعیت په اړه حقوقي جنجال ته. د افغانستان لخوا تر اوسه 3 لوی دلیلونه وړاندې شوي دي چې کوم د ډیورنډ د کرښې د تړون قانوني حیثیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان اولین دلیل په دغه وخت کې د دولت د ځایناستي پوښتنه د افغانستان لخوا راپورته شوه چې پاکستان د هند د برطانوي واکمنۍ څخه جلا شوی یو نوی دولت دی. د جولای په 1 کال 1940 کې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزیر سره د یوې غونډې په ترڅ کې د افغانستان لومړي وزیر شاه محمود خان اعلان وکړو چې د هند افغان پولې په اړه ټول تړونونه د برطانوي هندي چارواکو سره لاسلیک شوي دي او له همدې امله به هغه ټول تړونونه د برطانوي هند د نشتون څخه وروسته او د پاکستان نوي دولت ته د واک له سپارلو وروسته باطل شي. د افغانستان د حکومت دا رسمي نظر د پاکستان له رسمي خپلواکۍ څخه مخکې اعلان شوی و چې په بین المللي قانون کې دا یو ډیر زیات اهمیت لري او پاکستان د هند د برطانوي واکمنۍ څخه یو نوی هیواد دی. نو څرنګه چې پاکستان یو نوی هیواد دی نو په هند کې د برطانوي واکمنۍ تړونونه په قانوني توګه پاکستان ته نشي ورکول کېدی. د افغانستان دویم دلیل پاکستان په کال 1949 کې د ډیورنډ د کرښې له تړون څخه سرغړونه وکړه وروسته له هغه چې د پاکستان د هوایي ځواک الوتکو د افغانستان په خوست ولایت کې په یو کلي مغولګۍ بمباري وکړه او د افغان حکومت په وینا پاکستان د ډیورنډ د کرښې د تړون د 2مې مادې څخه سرغړونه کړې ده چې د دې له مخې به یو هیواد هم په بل هیواد کې هیڅ قسم
لاسوخنه او مداخله نه کوي. د افغانستان دریم دلیل د ډیورنډ د کرښې تړون له 100 کلونو وروسته په کال 1993 کې پای ته رسېدلی دی. ځینې افغان پوهان چې تر ټولو مشهور ډاکټر حسن کاکړ دی استدلال کوي چې د ډیورنډ د کرښې تړون چې په کال 1893 کې لاسلیک شو د 100 کلونو د نافذېدو وروسته پای ته ورسېد. دوی استدلال کوي چې امیر ته ورکړل شوی د ډیورنډ کرښې تړون ژباړل شوې نسخه د هغې نسخې سره توپیر لري چې وروسته انګریزانو اعلان کړه. د پاکستان د جوړېدو وروسته ډینیل لاسلز چې په افغانستان کې د کال 1953 نه تر د کال 1955 پورې د برټانیې سفیر و، نو هغه خپل دولت ته یو برقي تار لېږلی و چې د ډیورنډ په تړون کې دومره سوړ دي که چېرته افغانستان بین المللي محکمې ته لاړ نو موږ د پاکستان هیڅ کومک نشو کولی او دا قضیه به په بین المللي محاکمه کې افغانستان حتما ګټي. خو بل اړخ ته انګریزان د هغه ورکړل شوي نظر هم خلاف روان وو کوم چې دوی د آیرلینډ د جدا کېدو په وخت کې په خپله جوړ کړی وو. سربیره پر دې انګریزان د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شوي نظر هم خلاف روان وو. خو د ډیورنډ د کرښې په تړون کې د وخت تعین نه دی شوی چې دا به د 100 کلونو لپاره وي، نو په دې تړون کې دا هم نه دی لیکل شوی چې دا تړون به د تل لپاره وي. د دې نه پرته چې په کوم تړون کې د وخت تعین نه وي شوی، نو که هغه تړون نن وشي نو د هغې تړون نه یو فریق سبا هم وتلی شي او که څوک ترېنه نوځي لکه څنګه چې په 133 کاله کې ترېنه افغانستان ونوت نو بیا به دا تړون دوام ولري. په کال 1950 کې د برطانوي فوج په رسمي خپرونه کې د افغانستان په اړه فوجي راپور کې ویل شوي دي چې د کال 1893 په تړون کې د ډیورنډ کرښه د هند د پولې په توګه نه ده بیان شوې، بلکې په دغه سیمه کې د امیر د واکمنۍ او انګریزانو د دواړو دولتونو د نفوذ اړوند په توګه بیان شوې ده. نو د ډیورنډ د کرښې اړوند بل هیڅ دومره په واضح او ښکاره ډول نه دي بیان شوي. د دې نه پرته د برټانیا د اردو یعنی فوج یوه خپرونه د دې لپاره د واک یوه ټاکلې ټاپه لري او دا یو حتمي نظر وړاندې کوي. نو آیا دا څرګنده نه ده چې برټانیې نشوه کولی چې د داسې یوې پولې خوره د پاکستان ته وسپاري؟ زما د دې توضیحاتو نه څرګنده شوه چې د ډیورنډ کرښه د نړیوالو تړونونو په بین المللي حقوقي نظام کې ځای نه لري. ګرانو هیوادوالو، زه به اوس د ډیورنډ کرښې په اړه د پاکستان ادعاو ته مخه کړم. په دې توګه زما د تحلیل سره په بشپړ توګه دا خبره ثابتېږي چې د پاکستان دلیل تر ډیره حده پورې په دې انګیرونو او یوازې په فرضیاتو ولاړ دی چې ګنې د کال 1893 د ډیورنډ د کرښې تړون یو عملي شوی او پابند دوه اړخیز تړون دی چې یوه روښانه نړیواله پوله ټاکي او پاکستان له 1940 کال راهیسې د ډیورنډ د کرښې تړون ته د مقدساتو په سترګه ګوري چې د ډیورنډ کرښه یو ثابت تعریف شوی او ټاکل شوی نړیوال سرحد دی او په دې نورو خبرو او بحث کولو ته ضرورت نشته. خو پاکستان ځکه د ډیورنډ په تړون باندې بحث کول نه غواړي چې د دې کرښې د قانوني حیثیت لپاره د پاکستان سره هیڅ جواز هم نشته. بل پاکستان وایي چې د ډیورنډ کرښه په کال 1893 کې په رسمي توګه د افغانستان لخوا منل شوې ده او بیا د دې په خواله په کال 1905 1919 او په کال 1920 کې د افغانستان دولتونو کړی دی. نو زه به اوس د پاکستان د دلیلونو تراشم چې د پاکستان په دې استدلال کې کومې نیمګړتیاوې دي. اولنۍ نیمګړتیا د ډیورنډ د کرښې تړون چې په کال 1893 کې لاسلیک شو په ساده ډول یوه سیاسي کرښه جوړه کړه چې د نفوذ اړوندې ساحې جلا کوي، نه چې د دوه حاکمیتونو تعریف کولو لپاره فزیکي کرښه وه. تر دې دمه د برټانیې له نظره د کرښې موخه دا وه چې په قبایلي سیمو کې د امیر سیاسي نفوذ محدود کړي. موټیمن ډیورنډ په خپله وایي چې د ډیورنډ د لاسلیک نه مطلب دا نه دی چې ګنې د ډیورنډ د کرښې نه د هندوستان اړخ ته علاقه د برټانوي هند برخه ده، بلکې دلته موږ د امیر عبدالرحمن خان اثر او نفوذ ختمول غوښتل. برطانوي هند هیڅ کله هم پر دغو آزادو قبایلي سیمو کنټرول نه درلود. دا اړینه ده چې باید په دې خبره موږ پوه شو چې د نفوذ د ساحې جلا کولو کرښې او د حاکمیت سرحد ترمنځ توپیر وکړو، په کوم کې چې به موږ دا هم اوسېړو چې د نفوذ ساحه څنګه د حاکمیت څخه توپیر لري. د اثر او نفوذ په تړاو
په سویټزرلینډ کې په جنیوا پوهنتون کې د عام نړیوال قانون پروفیسر ګواني د سټپانو په کلکه د نړیوال قوانینو پر اساس د اثر او نفوذ په باره کې ډېر په بشپړ توګه بحث کړی دی. نو زه به نور په تفصیل کې نه ځم، خو دا یوه ډېره اهمه خبره پکې ظاهره کړې ده چې د یو هیواد هم د حق نه جوړیږي چې په داسې تړونونو کې د اثر او نفوذ حق بل یو هیواد ته وسپاري. یعنې د برطانوي استعمار دا حق نه جوړېدو چې د ډیورن لاین تړون چې د اثر او نفوذ په خاطر منځته راغلی و پاکستان ته وسپاري. بل اړخ ته د ډیورن لاین نه د هندوستان د اړخ په سیمه کې انګریزانو چرته هم خپل حاکمیت نه قائم کړی، ځکه خو په دې علاقه کې د هندوستان قانون نه چلیدو او نه د قبایلو له د هندوستان هویت یعنی شهریت ورکړل شوی و، بلکې په دې سیمه کې خپل قبایلي نظام چلیدو. او په کال 1901 کې پکې بیا اف سی آر د ټول هندوستان د قانون نه جدا یو قانون نافذ کړ شو. د دې نه برسېره د ډیورن تړون د دوه خپلواکو دولتونو په منځ کې یوه دوه اړخیزه موافقتنامه نه وه، ځکه چې امیر عبدالرحمن خان له خو د ډیورن لاین د تړون نه مخکې 12 لک روپۍ د کال انګریزانو وظیفه ورکوله او د افغانستان د دولت بهرنۍ پالیسي د انګریزانو په لاس کې وه. نو آیا افغانستان خپلواک هیواد و؟ نو پاکستان چې د جنیوا کنونشن وی سی سی آر ټي کومه سهاره اخلي نو هغه د بین المللي قانون د لاندې د سوال لاندې راځي. په دې توګه د کال 1893 د ډیورن د کرښې تړون ته په پام سره چې د نفوذ ساحې ته اشاره کوي، دا تړون په خپله انګریزانو ته د هغو قبایلي سیمو د خپلواکۍ حق نه دی ورکړی چې د برطانوي هند اړخ ته وي. له بلې خوا دا هم یو حقیقت دی چې د ډیورن د کرښې تړون د یو خپلواک سرحد تعریف نه درلود. د ډیورن د تړون نه وروسته د موډرن هند ته له راستنېدو وروسته په یو مرکه کې هغه یو ژورنالیست وویل چې د ډیورن لاین نه د هند لوري ته قومونه او ځمکه باید د برطانوي هند برخه ونه ګڼل شي، بلکې دا سیمې یوازې د اصطلاح په تخنیکی معنی کې زموږ تر نفوذ لاندې دي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه خبره ده، ځکه چې دا د هند د بهرنیو چارو د هغه کس څخه وویل شوه چې د هغه په نظارت کې د کال 1893 د ډیورن لاین تړون شوی و. لکه څنګه چې هغه په واضح ډول وویل چې د ډیورن کرښه د یو مجازي سرحد په توګه ټاکل شوی وه چې د لویې لوبې لاندې د یوې ستراتیژۍ په توګه د یو قوي بفر د رامنځته کولو لپاره منځته راغلې وه چې د امیر له واکمنۍ څخه د برطانوي نفوذ ساحه تعریف او جلا کړي. د حاکمیت د ترلاسه کولو لپاره انګریزانو دا اړتیا درلوده چې په بشپړ توګه په سوله ایز ډول ټولې هغه سیمې ونیسي چې د کرښې نه برطانوي هند اړخ ته راغلې وې. خو په هر صورت د کال 1893 څخه وروسته په 11 لسیزه کې داسې نه شوی، حتی وروسته له دې چې په کال 1901 کې د شمال لویدیځ سرحدي ولایت صوبه سرحد تاسیس شو او آزاد قبایلي سیمې د فدرالي حکومت سره د جلا ترتیباتو لاندې وساتل شوې. په دې جلا ترتیبونو کې د هند د برطانوي حکومت لخوا د هرې آزادې قبیلې د پښتنو قومي مشرانو ته د ملکانانو په نوم او ملیانو ته پیسې ورکول شامل وو، او ملکانانو به په خپلواکه توګه خپلې چارې پر مخ وړلې او ژمنه یې کړې وه چې په سیاست کې به مداخله نه کوي، او دغسې زموږ قبایلي وروڼه د پښتنو د قومي وحدت نه لرې وساتل شول. حتی په داسې حال کې چې کله پښتنو قبایلو ته د سولیزو موخو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ لپاره پنجاب او صوبه سرحد ته د تلو اجازه ورکړل شوې وه، نو د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د هند اړخ ته د آزادو قبایلو سیمو ته دننه برطانوي واکمنانو ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې. په ساده الفاظو کې د ډیورن د کرښې د برطانوي هند اړخ ته د آزاد قومونه وو. د دې کرښې یوازینی هدف دا چې د افغانستان د امیر له سیاسي نفوذ څخه د انګریزانو ځان لرې ساتل وو. انګریزانو هیڅکله هم پر دغو سیمو د خپلواکۍ حق نه درلود. له همدې امله د کال 1893 د ډیورن د کرښې تړون کوم چې یو دوه اړخیز تړون نه دی چې د حاکمیت سرحد ټاکي، بلکې یو استعماري تړون دی چې د نفوذ ساحې جلا کوي. د کال 1947 څخه وروسته پاکستان کې د ډیورن ستونزه یقینا چې د ویانا کنونشن وی سی اس اس آر ټي لخوا نه ده حل شوې، او له همدې عمله د نړیوال قوانینو له مخې د اعتراضونو او نیوکو سره مخامخ ده. دویمه نیمګړتیا، پاکستان وایي چې د ډیورن تړون په کال 1905 کې بیا افغانستان منلی دی،
خو دلته یوه خبره ډیره زیاته اهمه ده چې د کال 1901 د امیر عبدالرحمن خان د مرګ نه وروسته د کال 1915 پورې د ډیورنډ تړون له منځ نه تللی و. نو بیا په کال 1915 کې انګریزانو د امیر حبیب الله خان سره د ډیورنډ تړون نوی کړی و، خو بیا هم دا د امیر حبیب الله خان سره شخصي تړون و او د افغانستان ټوله بهرنۍ پالیسي بیا هم د انګریزانو د کنټرول د لاندې پاتې شوه، یعنی بیا افغانستان خپلواک هیواد پاتې نشو. خو د کال 1893 تړون او د کال 1915 په تړون کې د ډیورنډ په کرښه راښکلو کې بدلون راغلی دی. دا بدلون په قانوني توګه د کال 1893 د ډیورنډ تړون لغوه کوي. د پاکستان د استدلال درېیمه نیمګړتیا. پاکستان وایي چې د افغانستان دولت په کال 1919 کې هم د ډیورنډ تړون منلی دی، خو د پاکستان د دې استدلال برعکس په 8 د اګست کال 1919 کې چې د امن کوم تړون شوی و، نو هغې خو هغه ټول پخواني تړونونه چې کوم د انګریزانو او د افغانستان د باچایانو په منځ کې شوي ټول لغوه کړي دي. نو څنګه پاکستان دا استدلال لري چې د کال 1919 په تړون کې د افغانستان دولت د ډیورنډ تړون منلی دی؟ د پاکستان د استدلال څلورمه نیمګړتیا. پاکستان وایي د افغانستان دولت په کال 1920 کې د کابل په تړون کې ډیورنډ لاین منلی دی. نو د ډیورنډ لاین تړون خو د کال 1900 د راولپنډۍ په تړون کې لغوه شوی دی، نو څنګه د افغانستان دولت په کال 1920 کې د ډیورنډ تړون منلی دی؟ البته په دې تړون کې یو ډیره اهمه خبره لیکل شوې ده چې د دې تړون نه یو فریق څه وخت هم وتلی شي، او هم دغه وجه وه چې په جون کال 1915 کې په لندن کې بیرسټر لارډ برکنهټ وویل چې د کال 1920 د افغانستان او برطانوي هند په منځ کې کوم موقتي تړون شوی دی، نو د دې نه دا دواړه فریق ولې نه وځي؟ ځکه چې دا تړون خو صرف د 3 کالو لپاره یو موقتي تړون و. په دې توګه د افغانستان حکومت د کابل د تړون د یوې قراردادي ډلې په توګه د 22 د نومبر کال 1920 د تړون نه د وتلو هغه خپل قانوني حق د اوسه پورې د لاسه نه دی ورکړی. د پاکستان د استدلال 5مه نیمګړتیا. د پاکستان سره چې بله کومه لاره پاتې نه شوه چې اوس به په کوم تاخ کې اگې اچوي، نو بیا پاکستان وایي چې د افغانستان او انګلستان په منځ کې په کال 1913 1922 او په کال 1934 کې د مکتوبونو یعنی د خطونو تبادله شوې ده چې د هغې په بنا د کابل تړون تر د اوسه پورې بشپړ دی او افغانستان د دې تړون نه د وتلو حق د لاسه ورکړی دی. حالانکه په دې خاطر کتابت کې د ډیورنډ د تړون هډو څه ذکر قدر ته هم نه دی شوی، او دا دعوا پاکستان د ویانا کنونشن آن د لا آف ټریټیز VCLT 1998 د 45مې اولنۍ ماده پر اساس کوي. نو پاکستان سوکړک ویني خو د پاسه په ټیپر نه ویني. پاکستان خو د ویانا د کنونشن VCLT ماده نمبر 45 اولنۍ ویني، خو هم په دې کنونشن کې ماده نمبر 4 نه ویني. په دې ماده کې په ډاګه لیکل شوی دی چې دا کنونشن د هیوادونو په منځ کې یوازې په هغه تړونونو تطبیق کیږي چې کوم هیوادونو دا کنونشن لاسلیک کړي او بیا تصویب کړي وي. نو اوس دلته بنیادی یعنی بنسټیز دوه ستونزې دي. اولنۍ ستونزه دا ده چې کوم هیوادونو دا کنونشن لاسلیک کړي او بیا تصویب کړي وي، او دویمه ستونزه دا ده هغه تړونونه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنونشن له تصویب وروسته لاسلیک شوي وي. نو اوس به راشو د کابل تړون ته. د کابل د تړون په صورت کې دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان لا هم دا کنونشن نه لاسلیک کړی دی او نه بیا تصویب کړی دی. نو دا کنونشن په دې دواړو هیوادونو نه تطبیق کیږي، بل د کابل تړون په کال 1921 کې لاسلیک شوی دی او د ویانا دا کنونشن په کال 1998 کې د لاسلیکونو لپاره منځته راغلی و. نو په دې ډول د کال 1998 دا کنونشن د کال 1921 د تړون سره هیڅ تړاو نه لري. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اړه د معاهدې یا معاهداتو هیڅ رسمي توافق یا تصویب شتون نه لري. د افغانستان یو دولت هم په حقیقت کې د ډیورنډ کرښه نه د کال 1919 او نه د کال 1920 په تړونونو کې د هند افغان پوله په رسمیت پیژندلې ده. کله چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه پیژني، نو دا د افغان دولتونو بشپړ قانوني حق جوړیږي. بلکې موږ یوې خبرې ته په جوړ نظر وګورو، نو د ډیورنډ لاین اړوند د پاکستان لخوا
د ډیپلوماټیکو تبادلو او خبرو تر عمل په بشپړ توګه بند کړی شوی دی ځکه چې هغوی سره هیڅ قانوني حق او دلیل نشته نو دوی به اخر په غونډو کې په خبرو اترو کې څه وایي په داسې حال کې چې د ډیورنډ لاین اړوند زما دا ټولې ادعاوې د حقایقو پر بنسټ د ډیورنډ یا کومې بلې خیالي کرښې په نه پیژندلو کې د افغانستان د حکومت دریځ ته قانوني توجیه وړاندې کوي بل دا د افغانانو په ځانګړې توګه د پښتنو او بلوچو په نظر پوهېدل هم مهم ګڼي چې دوی د ډیورنډ د کرښې مسلې ته څنګه ګوري او د کرښې پاکستان اړخ ته میشتو پښتنو سره د افغانانو اړیکې او په یو بل انحصار څنګه ارزوي زما یو ورځ په کاناډا کې د یو پنجابي فوجي افسر سره په ډیورنډ لاین بحث و نو ما ورته د ډیورنډ لاین د تړون اړوند ټول حقیقتونه وړاندې کړل نو هغه وویل چې قانون مانون نشته بس موږ په زور د ډیورنډ لاین نه واخله تر د عباسین پورې د افغانستان ځمکه نیولې ده او تکړه شي نران شي او زموږ نه په زور واخلئ نو ما خو هغه ته څه ونه ویل خو د ځان سره مې سوچ وکړو چې 180 کاله وشو چې موږ پښتانه د یو بل نه جدا شوي وو خو په موږ کې د اوسه پورې څوک داسې نر پیدا نه شو چې د خپل ځمکې او د اولس پوښتنه وکړي او وروسته به کتلی شي چې مخکې به څه کېږي د ډیورنډ کرښه او سرحدي سیمې د پراخو تاوتریخوالي او ترهګرۍ مرکز جوړ شوی دی د دې ټولو ستونزو حل یوازې د ډیورنډ کرښه له منځ نه وړل دي او د اباسین او د مارګلې د غرونو تر د امو دریا پورې لوی افغانستان جوړول دي خو که د ډیورنډ لاین اړوند زما د ټولو ویډیوګانو ته تاسو په جوور نظر فکر وکړئ نو تاسو به په دې نتیجه ورسئ چې حقوقي لحاظ سره د ډیورنډ کرښه شتون نه لري نو زه به په آخر کې دې خبرې راشم باید چې موږ د کابل د کال 1920 د 3 کالو موقتي تړون د 14مې مادې پر اساس د دغه تړون نه وځو نو یو کال پس به موږ حقوقي لحاظ سره اباسین ته ورسو نو که بیا هم پاکستان موږ ته خپل ځمکه نه پرېږدي او دا ډېر احتمال دی چې هغوی به پرې نه ږدي نو بیا به ټوپک ته لاس کول غواړي او که موږ په دې تمه ناست یو چې د اسلام آباد نه به د افغانستان دولت ته څوک ټلیفون وکړي چې راشه د ډیورنډ لاین نه واخله تر د اباسین پورې خپله ځمکه واخله نو بیا په قلاره کینې تش په بوغارو موږ له هم وخت مه ضایع کوئ او ځان له هم وخت مه ضایع کوئ ګرانو وطنوالو اوس به په لوی لاس سپارم تل دې وي پښتو تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالې او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر